السلام علیکم قدرمنو دوستانو، نن به د 15 وخت لمونځ په اړه باندې ګټور معلومات درکړم. د دې لپاره ویډیو تر اخره را سره وګورئ، ان شاء الله په هر څه به مو سر خلاص شي. 15 وخت لمونځ په پایبندۍ سره ادا کول د روحي او بدني روغتیا سبب کیږي. لمونځ یو داسې عبادت دی چې هر ورځ 15 وخته پر مسلمانانو فرض شوی. په قرآن کریم کې د مؤمنانو لویه ځانګړتیا ښودل شوې. 200 ځلې ذکر راغلی دی او د الله تعالی تر ټولو محبوب عبادت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په 1 کلنۍ کې ماشوم پر لمانځه راولئ، په 10 کلنۍ کې په زور پرې وکړئ. الله تعالی انسان په داسې ډول سره تخلیق کړی چې هر یو د آرام ترڅنګ ورزش ته هم اړتیا لري او د دې اړتیا د پوره کولو لپاره بېلابېلې لارې چارې شتون لري. په دې ټولو لارو چارو کې غوره طریقه 15 وخت لمونځ کول دي، ځکه چې 15 وخت لمونځ کول د روحي او بدني روغتیا لپاره ډیر ګټور دي. روغتیایي کارپوهان وایي د لمونځ پر مهال ټول ترسره کوونکي عملونه او ارکان د بدن د بېلابېلو بندونو او د ملا د درد لپاره مرستندوی تمامیږي او د رکوع او سجدې په مرسته هغه غړي هم پیاوړي کیږي چې په عموم کې د هیڅ ورزش په ذریعه ځواک نه ترلاسه کوي. لمونځ کول د ډیرو عصبي او نورو ناروغیو اغیزمنه درملنه او تجربو دا معلومه کړې ده چې لمونځ ذهني فشار او ناارامي ختموي او په مرسته سکون ترلاسه کیږي. همدغه راز لمونځ هغه عبادت دی چې د بدن ټول غړي په حرکت راولي. که چیرې 15 وخت لمونځ په پایبندۍ سره ترسره سي، نو یوازې دا چې الله تعالی به راڅخه راضي سي، بلکې د روغتیایي لحاظه به هم روغ اوسو. لکه څنګه چې د لمانځه لپاره د جامو ځای او بدن پاکوالی شرط دی، نو په دې سره د ګڼو ناروغیو مخنیوی کوي. نو که مو دا معلومات خوښ شوي، د خپلو ملګرو سره هم د ثواب په نیت شیر کړئ چې هغه ملګري هم د دې ثواب او د دې ګټو څخه برخمن سي. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک کړئ. د نورو داسې معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.